تا فوټبال کوو څه وهڅولې چې راغلی له کرکټ ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د هر څه نه مخکې ټولو میلمنو او د کرکټ مینوال ته ښه راغلاست وایم. الله دې وکړي چې ښه مخامۍ به یې پیل کړی وي. ما شروع کې فوټبال کولو، زمونږ د کرکټ ټیم دومره مشهور نه و. کله چې زمونږ کرکټ ټیم مشهور شو، ما په لومړی ځل نوروز منګل او نورعلي زدران خوست کې ولیدل. هلته خلکو ډېره مینه ورکړه ده ته. نو ما هغلته زمونږ د ملي اتلان چې تاسو نن ګورئ، شپور زدران، اصغر او ګلبدین، کریم، جاوید، دوی ما نه پېژندل دومره ځکه زه ماشوم وم. خو په خوست کې ما په لومړی ځل نوروز منګل او نورعلي زدران ولیدل. نو چې کله خلکو مینه ورکړه نو ما وغوښتل چې باید زه کرکټ شروع کړم او ډېره مینه مې پیدا شوه. نو د وخت نه زما فوټبال سره مخه ښه وکړ او کرکټ مې شروع کړ. داسې وخت هم راغلی دی چې درته بال شوی نو تا بیټ پرېښی لغته دې ورکړي؟ نه، زه په فوټبال کې هم ګول کیپر وم او دلته وکټ کیپر یم. اکثره داسې کار نه دی شوی او نه ترې ډار شوی یم. هر وخت بس او د مشرانو طرف نه سپورټ شوی یم. تر دې ځای چې رسېدلی یم د دوی برکت دی چې ما سپورټ کوي، ما ته ډېره مینه راکوي. داسې کوم هغه سره نه یم مخامخ شوی. ډېره مننه. مننه، خوشحاله اوسئ. جناب اصغر افغان، بدون شک شما یکی از بهترین بازیکن‌ها هستین و واقعا ستاره هستین و واقعا عالی می‌درخشین. اگر خدای ناخواسته تیمتان از بین این همه تیم‌ها حذف شد، شما از کدام تیم حمایت خواهد کردین؟ کله چې په ټیمونو کې وای یو ټیم مثلا تاسو ټیم حذف سي، بیا د کوم ټیم ملاتړ کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې ټولو راغلو میلمنو ته د ټلویزیون لارې ټول لیدونکو سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. اول خو به کوشش کوو چې خپله ښه لوبه وکړو. دا ټول د افغانستان ټیمونه دي، که هر یو یې ګټي نو دا جام په د افغانستان کې پاتې کېږي. مهمه دا ده چې دلته کم سے کم لوبغاړي راشي خپل ځان شو کړي او ځان د افغانستان انده کړي. دا ما دپاره ډېره مهمه ده. افغان صاحب، د تاسو یو پوښتنه زه هم لرم. کله چې په پښتونستان کې یوه لوبه کې تاسو ډېرې ښې منډې وکړلې، بیا هلته کریم صادق، همدارنګه نبي او هستي ګل عابد پریکړه وکړه چې باید د افغانستان ملي کرکټ ټیم جوړ کړي. نو هغه وخت تاسو څه احساس کوو؟ آیا دا احساس مو کوو چې دغسې وخت ته ورسیږي چې اوس کرکټ رسېدلی د افغانستان؟ نه، کرکټ شروعات خو ډېر مشکل و. لکه څنګه تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې تاسو کورنۍ پرېښودئ. موږ دومره وهل خو لري چې پوښتنه یې مه کوه. پرېښودل نن سبا ځوانان خو ډېر بختور چې پلار یې ګراونډ ته راولي کرکټ به کوي. ډېر مشکلات و، حالات ډېر خراب و. زه به تاسو د کریم صادق یو واقع وایم. دی به سهار دغه مهاجرت وخت کې دی به سهار راته تورخم ته لواړګي ته په لواړګي به ټي ویګان په شا وړل کارخانو ته، بیا مازدیګر به پریکټس کو. نو دا رقم نوروز منګل به ټیکټر شګې به چلولې. نو کرکټ کول ډېر مشکل کار و هغه وخت کې، ځکه چې نه داسې کم شرایط د کرکټ برابر و، نه پیسې وې، هېڅ شی هم پکې نه و. خو موږ یو وخت کې کېناستو، تقریبا د 2000 خبره ده. موږ ټول لوبغاړي کریم صادق، نوروز منګل، نبي ساخیل، رئیس احمزه، یاسي ګل، دا ټول موږ کېناستو. موږ خپلو کې یو سره مشوره وکړه دا کرکټ کوو که پرېږدو یې، ځکه چې حالات داسې دي کور کې موږ نه غواړي چې باید کار روزګار مزدوري وکړي. نو موږ ټول یو اتفاق یو قسم وکړو چې راځه کرکټ دومره هم کړی ده، دا دنه مخکې د خلکو جهاد کړی، موږ دپاره کړی، شهیدان یې ورکړي، موږ دپاره ورکړي. راځه موږ داسې قرباني وکړو. انشاءالله الله مهربانه ده که یو وخت کې دا کرکټ غټ مقام ته لاړ شي، راځه 3 کاله نور هم قرباني ورکړو. نو په هغه اتفاق موږ راجع کړو 2006 کال کې. نو الحمدلله چې دا کرکټ په دې مقام ته زه اوس هم وایم چې ما دپاره اتل چې دی کریم صادق دی، نوروز منګل دی، نبي ساخیل دی، هستي ګل عابد دی، دی ما دپاره ټول ملي قهرمانان، ځکه چې په هغه سختو شرایطو کې دوی کرکټ شروع کړو، دې مقام ته راورسوو. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو نه او ټولو ته د بریا هیله لرم. مننه. کور ودان. ډېره زیاته مننه موسکا زیبا او د ملي لوبډلې ستورو او د شپږیزې کرکټ کپټانانو څخه او د دې مینوالو څخه ډېره زیاته مننه. حوصله لري مګر چکچکې نه لري. لوبغاړي خبرې کوي او دوی هم داسې ورته بیدې دي. لږ ته بیدار اوسئ. دلته د افغانستان د کرکټ ستوري را سره ولاړ دي په دغه شپږیزې کې چې د چا چکو ته، د چا بولینګ ته، د چا ګوګلي ته انتظار یاست. شهزاد محمدي ما سره دی او زه غواړم د څخه لومړی 2 پوښتنې وکړم او داسې پوښتنې چې
سم ځواب راکړي او حقیقي ځواب راته راکړي. نه عربي ځواب مه راکوه، حقیقي ځواب راته راکړه. ښه شهزاد، راشد او حمید حسن یوه لوبډله کې دي. که وروستي اور کې احیانا 15 منډې پاته وي، له کوم یوه څخه به یې پوره کول درته ناممکن واوسېږي او اوټ به دي کړي او ستونزې سره به دې مخ کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. منډې خو زه نشم ویلی، 15 دانې خیر څلوریزې او شپږیزې او پې ووایم. حمید حسن او که راشد دا دواړه یو داسې توپ اچوونکي دي چې دې نه دا منډې جوړول ډېر مشکل کار دی، خو موږ هم ورته تمرین کړی، نو انشاءالله کوشش به کوو یو ښه مقابله به وي. 15 منډې زه یم کیدای شي دا میچ ډرا شي یا نه پوره کېږي. نه پوره کېږي. ښه سمه ده. او یو بله خبره، دغه مینوالو ته هم شاید تاسو ته هم سوال واوسېږي. شهزاد محمدي به د سولي افریقا په خلاف باندې په یاد دی چې لومړي بال څخه یې شروع کړه او بیا 42 منډې په څو توپونو سره وکړې. کله چې د برید موډ کې یې ښه لګیا یې وهل کې نه جانسن ګورې نه جانسینا ګورې، یا یې هم نه ګورې، مګر کله چې د سټاپ اراده وکړې خبره ولاړه. جانسینا خو بالکل نه ګورم. خبره ده چې زمونږ کپتان چې کوم دی اصغر افغان چې کوم وبخه، هغه موږ ته دغه پلان راکړی چې ته خپل شپږ اوره کې که هغه جانسن یو او که هغه هر یو وي، ته خپل کوشش کوه چې تیزه لوبه وکړي. لاول شپږ اوره کې زمونږ دغه ټارګیټ وي چې موږ 40-50 منډې جوړ کړو، که یو دوه پکې هم سوځېږي اس کیسه کې موسوي. ښه سمه ده. نو دا شپږیزه کې د لا بریاو په هیله درته خدای دې وکړي چې ډېر سټایلونه وکړي، شپږیزو ته ونه ګورې، هماغسې بیا را یاد کړي. انشاءالله مننه کور وطن. ډېره زیاته مننه. او قیس احمد مې هم خوا کې دی. قیس احمد، نو اوله پوښتنه به زما دا وي چې د شپږیزې کې په یو لوبه کې به څو قرمراغه به دې ډېر وي چې وهي ډایپونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملاق او ډایفونه خو به وم په فیلډینګ کې، خو ملاق نه وم، ولې چې که چېرته انجري شوم تاوان به مې څوک راکوي. نه نو د اسټرالیا لیګ خو یې وهې؟ هغلته مې وهلی و، هغه د چا ریکویسټ و. نه اوس هم فټ یم. ښه. او یو بله پوښتنه زه د کیس څخه وم، کورني کرکټ کې سپینران ډېر ژوبل کېږي او تر برید لاندې راځي، لکه عبدالله مزاری، د حضرت زادي له لوري، رحمت شاه زرمتی، د شهزاد محمدي له لوري. کوم داسې یو راز دی چې دغسې یو واله ده، دغسې یو توپ دی چې قیس یې لري او همغسې حالت کې بیا ځان ځینې ژغوري که چیرې د بیټسمین ورته اراده سي؟ دا کرکټ د کرکټ کې کله چې بالر ګیر شي نو بیا هغه هېڅ نشي کولی چې ځان خلاص کړي. کار څنګه وکړي، که وایډ وکړي وایډ هم په شپږیزه کېږي او دې کې کرکټ د چانس ده، نو که کله موږ هم ګیر شولو نو بیا به ګیر یو. یعنې ګیرېږي؟ او اوسه پورې خو ګیر شوی نه یم او کوشش به مې دی چې ګیر نه شم، ځکه موږ ډېر میچ او که ګیر سي څوک به دې ګیروي؟ یاره داسې فکر نه کوم چې څوک به مې ګیر کړي، خو شهزاد لږ خطرناک دی خو اوټ کړی مې هم دی. ښه سمه ده. نو شهزاد واورېدله د ضمن کې یو وارنینګ و. حمید حسن د افغانستان د ملي لوبډلې افسانوي لوبغاړی او تیز توپ اچوونکی دی، مې هم خوا کې دی، د سره به هم څو خبرې وکړم. حمید ډېر کله وکټ نه اخلي او منډې هم نه ورکوي، دې کې راز به چې دغه بیټسمین د څخه بیریږي، وایي دا سوځي که څه کیسه ده؟ که دې ورته ویلي دي چې وروره زه پخوانی لوبغاړی یم، لږ مې احترام کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. د افغانستان ټول خلکو ته د ملي تلویزیون د لارې سلام وړاندې کوم. خبره داسې ده چې همیشه زه خپل کوشش کوم چې هم ټیم ته اکنومیکل اوسم، هم اټیکینګ بالینګ کوم. نو زیاتره بیټسمینان کوشش دا کوي چې ما ډیفینس کړي او په هغې په صورت کې رنز کم راځي، خو وکټ بیا ماته نه حاصلېږي. خو کوشش زه کوم چې وکټ هم راشي، ورسره رنز هم بچ کړم. نه دوی رنز ویل نه کوي. رنز خو د بیټسمینانو کار دی چې خپله یې نه غواړي نه کوي. احترام کرکټ کې احترام نشته، نه سینیر پکې شته نه پکې جونیر شته. هغه لوبغاړي ښه ورځ وي چې د چا بیټو چلیږي او د چا بالو چلیږي، نو هماغه ښه ورځ وي د لوبغاړي لپاره. او حمید حسن په دا تېرو شپږ پړاو شپږیزو کې تېرې سوي دي او ته پکښې لوبېدلی یې. دغسې یو لوبه دې په یاده چې یو لوبغاړي توپوهونکي سم راګیر کړی او هر څه هڅه دې کړې د ځان دې نه یې ځینې کښلی، ښه په غوسه همداسې د لوبې څخه بهر سوی؟ یو میچ نبي راته 2 شپږیزې راکړې او څلوریزه، خو بیا ما پې 4 شپږیزې وهلې. ښه بیا ته مقابل کې باندې خپل بدل مې ته بیا بېرته واخیستو. سمه ده. نو خدای دې وکړي چې دې شپږیزې کې هم بدلونه واخلې او
د بوس ساتونکو حمزه هوتک مې هم خوا کې دی چپلاس ورو ته پاچونکی د افغانستان د ټیسټ کرکټ ځانګړی لوبغاړی دی. حمزه د شپږیزه کې د کوم لوبغاړي سوځولو ته لیواله او تلوسه کې چې خدایه پاکه د دغه سره خو مې ژر مخکې چې کار یې ور وکړم. ټولو نه وړاندې راغلو دوستانو ته سلامونه. عموما که تاسو وګورئ بالر کوشش دی چې هر بیټسمین مخې ته راځي ویې سوځوي. ښه نو ته هر یو سوځوې. کوشش به م همدا ضمن کې ټولو ته چیلنج دی. چیلنج خو نه وي خو ښه بال چې وګو کېدی شي وسوځي. ښه چیلنج ووڅېږي. او دا راته ووایه چې د شپږیزه کې د شپږیزه لیګ کې خصوصا تېره شپږیزه کې نبي راشد مجیب غوندې لوبغاړي خلاص نه سوله. حتی بیخي راشد 2 ویکټ ترلاسه کړلې. کومې ورځ دی چې حمزه هوتک د دې بالرانو څخه ځان ژغوري او د دې د پوهونکو څخه ځان ژغوري؟ کوشش مې دا چې ښځې کې بال وغورځوم او بیټسمین په کمزوري چې کوم ځای کې کمزوري هغه ځای کې بال درته وکړم. بله ډېره زیاته مننه. تاسو نه یامین احمدزی تېر ځل یې د میساینا کاتالانو تیز توپ اچونکی او ډېر ویکټ یې پکښې ترلاسه کړي وې خو دا ځل به دا چې دی څه کوي دا به وروسته ګورو. شپږیزه کې له کوم توپوهونکي سترګه سوځي دا دې ټول مخامخ ولاړ دي رښتیا به وایه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبي سر کې خو ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کرکټ دی ویل کېږي نه چې کومه ورځ سپیشلي دا T20 لوبه داسې ده چې کومه ورځ باندې کوم لوبغاړی ښه لوبه وکړي خپل ټیم لپاره ګټور ثابتېږي. نو موږ سره چون ګراونډ هم وړوکی ده ویکټس هم بیټینګ د سپورټ کوي نو کوشش کوو چې ځان بچ کړو خو اکثره وخت بیټسمینان چې لږ ولوبېږي سیټ شي نو بیا له هر ځایه شاټ لګېږي نو په هغې وخت کې بیا موږ ته ډېر ستونزمن وي چې ښه اور وکړو یا ښه بالینګ وکړو نو تیز بیټسمینان ډېر زیات دي کوشش به کوو چې ځان وژغورو. بله په افغانستان کې شپږیزه کې د افغانستان ملي لوبډله کې د سوینګ یا ان سوینګ آوټ سوینګ توپ اچولو کې ډېر زیات ځانګړی نوم او شهرت لري. کله چې د کوم لوبغاړي ته دا دراسي په کوم توپ باندې تکیه کوي بونسر او یا هماغه سوینګونه؟ کوشش کوم چې د بیټسمین هغه چې کوم کمزورې یا ضعیفه نقطه وي په هغې ځای کې بالینګ وکړم. سوینګ اکثره وخت په T20 کرکټ کې نه کېږي خو بیا هم کوشش کوو چې د بیټسمین کوم ویک زون وي یا کمزورې نقطه وي هلته بالینګ. ډېره زیاته مننه. فرمان الله صافی د لومړي ځل لپاره ټسټ کې د افغانستان شپږیزه کې البته دوم ځل لوبېږي څه احساس لري؟ بسم الله الرحمن ټول لیدونکو او کتونکو ته سلامونه. احساسات خو ډېر زیات ښه دي او ماشاءالله دا ځل دغه څه ته ډېر زیات به خوندور او ډېر زیات پریکټس سره راغلي یو. چمتو یې؟ چمتو یو. څوک به سوځئ؟ بس شروع هم د نجیب ترکي نه کړې ګورو پای کې به سوچ دي. سمه ده ډېره زیاته مننه. نجیب ترکي ته یې چلنج ورکړ زو مسکا او زیوا ته چې څه لري؟ بله ما کم کم به پایان برنامه میرسیم و از او مهمتری که باید در رابطه با بازی فردا صحبت بکنم که بازی فردا بین مثل عینک و بندمیر خاماران خواهد بود و اینکه فراموش نکنین بیاین از نزدیک تیمی که خوش دارین تشویق کنین برش کف بزنین تا که اونا انرژی بگیره و بتونه بازی را پر انرژی انجام بده و این که فراموش نکنین دا هم له یاده مه باسئ چې په خپرونه کې مونږ آتشبازي هم لرو او ښکلې سندرې هم لرو او اوس هم ستاسو د چکچکو سره یو ځای د زړونو ملکې آریانا سعید ته بلنه ورکوم چې راشي او ښکلې سندرې تاسو ته ووایي. Feminist activist living in London. Beautiful, the amazing, the diva herself. So I'm excited for my fans to hear my songs tonight. Sie kommt aus Afghanistan, von dort musste sie fliehen. Ariana Saeed is a superstar in Afghanistan, singing in Pashto and Dari dialects. Her voice not only gives Afghani folkloric music a modern twist, but also carries the aspirations of women.